د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. تپوس یې وکړئ په کوم حال کې پښتانه پراته دي. زما د قام د واکدارانو سترګې نه غړېږي، د لویو لویو ظالمانو سترګې نه غړېږي، د دې خودسره جابرانو سترګې نه غړېږي، د سیاست د مشرانو سترګې نه غړېږي. تپوس نشته په کوم حال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. وطن کې ومکړې مزې د مسافرو په سر، راغونډوي څومره پیسې د مسافرو په سر، کېږي لګیا دي اوس نخرې د مسافرو په سر، د فوټپاتونو باندې شپې د مسافرو په سر. جواب نشته داسې سوال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي چې د لاشونو نه دیرې د پښتنو ډکې شوې. قسم په خدای چې تلاجې د پښتنو ډکې شوې. دلته وطن کې مقبرې د پښتنو ډکې شوې. په خړو خاورو باندې خولې د پښتنو ډکې شوې. تش په متلو او مثال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. تش زنده‌باد او مرده‌باد د پاره دوی پیدا دي. هیڅوک نه مني فریاد د پاره دوی پیدا دي. چې تا ساتي اسلام آباد د پاره دوی پیدا دي. وطن نشته بل هیواد د پاره دوی پیدا دي. بلا وخت تیر شو دې جنجال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. د شمیسي په هسپتال کې پښتانه پراته دي. دا ګران ملګری زمیر خان زمیر دغه نظم ټول ملګرو ته په پښتنه مینا ډالې